عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په درانه اوداسه باندې جماع کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه پروا نه لري، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع ځین کړې ده، ځکه د حسن راتنو څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې جماع وما کوئ چې تاسو اودس دروند وي، فانه یکون منه البواصر، د هغه څخه د بواسیرو مرضي پیدا کېږي. نو ځکه وایي د احتباس د بولو چې سړي ته بولې ورسي او دی یې نه کوي غټې بولې او بیا جماع وکړي، د دغو څخه بواسیر پیدا سي. د بواسیرو د مرضي دپاره نور علتونه هم شته، لکه ډېره ناسته، اعصابي کمزورتیا، د معدې خرابوالی، ډېر سوچونه او قبض. بعضې هغه بواسیر موروثي وي، یعنې په پلار کې وي، په اولادو کې هم بیا پیدا سي. نو داسې ډېر علتونه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې په درانه اوداسه باندې سړي بولې ورغلي، غټې بولې دی یې نه کوي، بیا په هغه حالت کې چې جماع وکړي دغه مشکل ځین پیدا کېږي. شرح زرقاني پر مواهب لدنیا جلد نمبر 10 صفحه نمبر 20 او د بواسیرو د مرضي دپاره که چاته یا ډاکټر ور معلومي، داسې تجربه سوی یا دوا ور معلومي، بعضې وروڼه سته ډېر په تکلیف دي، پوښتنې هم کړي دي، بعضې نبوي علاجونه ما ورښولي دي، ادمونه، خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي چې ساړه نوي شی ورکړو. که چاته وا نوم ورزده یا څوک ور معلوم وي، بیا دې په شخصي قسم ما سره په رابطه کې دي، زه بیا هغه ته انشاءالله رهنمایي وکړم. ما خو ستا دی جوړ کړی دي، زما امید دغه ته چې هم ګوندې خدای په دغه وجه وبخښي. د بیخي دا چاره ته امید دي د ښځو د نارینهو. دا اوس په ګروپ کې پوښتنه کړې وه، 14 ګروپ مو اخلي، که 18 ګروپ کې پوښتنه کړې وای، مولوي صاحب نوم یې وځي، ما درانه کارونه ما کوه چې نو دې وسي. نو بیا شخصي ته راته راغلی وایي دلته په دوبۍ کې مزدوران دي د بل، نو خامخا درانه کارونه کېږي. کینې زړه مې دی لمبه وکوله، زړه مې پر وسوځل سو. مال بیا به زه انشاءالله د نامه تعویض شی شخصي ته در واستوم. په ګروپ کې که ما نشر کې باره ټول درته راځغلي، دا پرونه چې څوک زنګونه راته وایي چې له خدایه هم بیرېږم، کاشکې ما د هغو نه ټیم درلودی، د هر مؤمن خدمت به مې کړی وای. نو مولوي صاحب یو مشکل لري، واتساپ کې مسیجان د ما ځان زندې دی که او ټلیفونان اخلي، اوس له خدایه هم وبېرېږم، هلته دا تعویض ما او څاښ وخت راڅه غواړي او رابوجېږي، ټیم د هغو نه لرم. وایي مولوي صاحب ما ته یو بل څوک راوښیه، بل څوک مې وروښي، په هغه قناعت نه کوي، ته ما ته یو شی راولېږه، زما کې دا دلته سته. ستاسې دعا وکړئ چې الله ما خادم د امت کړي، چې دا د رسول الله د امت خدمت وکړم، په هر لحاظ چې د امت خدمت وکړم، دا د رسول الله امت دی، تاسو ته قدر نه لري، ما ته کینې دا هر سړی دومره په سترګو کې قدرمند دی، مؤمنان دي، اهل ایمان دي. کله کله د خپل سپین لباس شرمېږم، خلک وایي دا اوس څه چپلوسي رااخیستې ده، کنې ما به دې خلکو ډېر ښه اوس خو که د یو شي احترام کوه، اخلاق نبوي دې راوسته، وایي دا چپلوسي کوي. نو د هر مؤمن شناخته یې که پردی. یو وخت ما د یو نفر پر سر لاس تېر کړي ده، ږیره خریلې وه، دا سر مې لاس ور تېر کړي، باره مولوي صاحب زموږ څخه د ملایانو دی بد کېږي او ته دونه په مینه دې لاس را باندې تېر کړي، باره ما په دا تندي مچ کړي، ما المؤمن خو یو الحمدلله مؤمن یم، ولې نه یم مؤمن؟ نو ما د ایمان په وجه خوند را کوي، هر مؤمن خوند را کوي، لیدلی مې لا نه و، دغسې ښه خوند را کړي، ښه لمونځ یې وکړي. نو بیا وعده راسره وکړو، دا ږیره هم پرېږدم. نو مؤمنانو په خدمت کې دي، الله ژوند را کړي او الله دې په دغه امت کې ورولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.